نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فعن أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا رواه مسلم. قدرمن عزتمن الله مزمون سره د قرآن استاد علم عمل کامل نصیب کا. تکبر ځان لوی ګڼل په نسب کې یا په کمال کې او بل محبت او مینه د ریاست سره، مینه د مشرۍ سره، وزارت، ولایت، نور ریاستونه، نور حیثیتونه، دا دواړه تکبر او حب ریاست دا سبب دی د اختلاف د امت په دې سره وران شي. یوازینی د امت د ورانېدلو او د اختلاف ترمنځ هغه دوه شیان دي چې یو بل باندې ځان لوی ګڼي په نسب کې او یا په کمال کې، او بل دا دی چې د هر چا سره دا مینه ده چې دی دې مشر وي په یو مرتبه کې، دا بل دې نه وي ضد یې. بیا د دغې دواړو بدو صفتونو پرېښودل چې سړی ځان لوی ونه ګڼي او مینه د ریاست د مشرۍ پکې نه وي، نو دا بیا سبب دی دپاره د یووالي د امت چې امت به بیا یو امت وي. درېیمه خبر دا ده چې د الله تعالی کتاب، د الله تعالی دین حاکم ګرځول، په هغې فیصلې کول، په هغې باندې د امت رهبري کول، دا سبب دی دپاره د قیادت د امت، دا سبب دی دپاره د مشرۍ د امت چې هغه سړی د قیادت او د زعامت او د امت د مشرۍ دپاره مستحق و لایق دی چې هغه د الله تعالی کتاب، د الله تعالی دین په خلقو باندې نافذ او اجرا کړي. د دغې دریو خبرو ذکر نبی علیه السلام په دې حدیث کې کوي. ام الحسین وایي چې نبی علیه السلام نه ما واورېدل چې هغه فرمایل ان امر علیکم عبد مجدد، که چېرته امیر وګرځولی شي، مشر وګرځولی شي په تاسو باندې، غلام، بنده، دا ګوره د نسب په حساب باندې چې اصیل نه دی، ګوره غلام دی. مجدد د شکل په حساب څنګه دی؟ د اطراف او اعضای غوڅ دي، یې پوزه غوڅه ده، یې شونډه غوڅه ده، او یې چې دی که نه مثال په طور غوږ غوڅ دی، یې لاس و خپه غوڅ دی. او د رنګ په حساب اسود تور دی. نو که دغسې یو سړی چې په تاسو باندې امیر وګرځولی شو، خو یقودکم چې تاسو قیادت یې کوو، ستاسو مشري کوله، تاسو یې روانولی بکتاب الله، د الله په کتاب، د الله په دین، تاسو یې روانولی، ستاسو مشري د الله په کتاب کوله چې د الله په کتاب باندې، الله په دین باندې تاسو روانولی، د الله دین په تاسو عملي کوو، نو فاسمعوا، نو د دغې امیر خبره ومنئ، فاسمعوا له، ومنئ، واورئ خبره د ده خبره واورئ، واطیعوا، او د ده خبره ومنئ، د ده حکم ومنئ. دا حدیث چا راوړی دی؟ امام مسلم په خپل صحیح کې. نو د دې خبرې نه یوه خبره دا معلومه شوه چې
چې انسان د امت قیادت او زعامت او مشرع مستحق اله کېدلی شي چې دی د الله د کتاب د الله تعالی د دین عالم وي، هغه د الله تعالی دین په خلقو باندې عملي کوي. دویم ته دا معلومه شوه چې د دغسې امیر بیا اطاعت خبره منل فرض دي، او دا کله راتلی شي دا فرض، دا اطاعت کله راتلی شي؟ دا اله راتلی شي چې په انسانانو کې په امت کې تکبر نه وي، چې زه څنګه د خبره ومنم، دی خو غلام دی، دی خو اعضای غوڅ دي، دی خو د رنګ نه تور دی، نو دا تکبر شو. او زه څنګه د خبره ومنم، دی چې ریاست او د مشرع والا دی، ولې زه د مشرع والا نه کېږم؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دغه دواړه صفتونه چې د ځان نه زما امت وبسي، چې تکبر دی او محبت تر ریاست دی، نو اختلاف به ختم شي. چې اختلاف ختم شو نو په امت کې به وحدت راشي. چې په امت کې وحدت راغی نو دغسې امت بیا هیڅ قوت د دې مقابله نشي کولی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په تواضع باندې د عمل کولو توفیق راکړي، چې تواضع په ځان کې راولو او محبت ریاست ته ځان نه وباسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.